الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية دیات کې الله پاک فرمایي چې وی هغه کسانو لا يعلمون چې هغه علم نه لري لولا يكلمنا الله چې ولې خبرې نه کوي زموږ سره الله پاک او تأتینا آیه یا ولې نه راځي موږ ته څه نښه څه آیات څه نشاني دا بعض یهودیانو او بعض نصارا او بعض مشرکینو د نبی علیه السلام په وخت کې چې دی دا مطالبه کړې وه چې لولا یکلمون الله چې الله پاک زموږ سره خبرې ونه کوي یا دا چې زموږ سره برای راست خبرې ولې نه کوي چې بغیر د فرشتې د واسطې نه زموږ سره برای راست خبرې دې کوي چې موږ ته د خپل خبرې هم کوي او خپل احکامات ته موږ ته برای راست را لیږي د پیغمبر ضرورت نشته موږ به د الله پاک نه چې دی برای راست چې دی هغه خپل احکامات زده کوو او عمل به پرې کوو یا دا چې خبرې زموږ سره الله پاک ولې نه کوي په واسطې د فرشتو یعنې څنګه چې پیغمبر ته فرشتې راځي داسې فرشتې موږ ته ولې نه راځي چې زموږ سره خبرې کوي او زموږ ته د الله پاک احکام راوړي او که دور څه نه نو دومره قدرې خو چې وشي که نه چې الله پاک زموږ سره دومره خبرې وکړي چې موږ ته دومره خو ووایي چې دا پیغمبر چې دا ما رالیږلی نبي علیه السلام چې دا زما له طرفه پیغمبر دی او زما له طرفه دی نو موږ به بیا د نبي علیه السلام په خبرو او په دغه په چې هغه چې کومې خبرې کوي په هغې موږ عمل کوو نو دا د دې یو جاهلانه خبرې وي ځکه خو د الله پاک ویلي لا یعلمونه چې علم نه لري حالانکه یهودیان او نصاراو خو چې دی د انجیل تلاوت کوو یعنې انجیل یې لوستی و دی خو اهل کتاب و علم خو سره و دغه رنګې د یهودیان چې و د موسی علیه السلام په زمانه کې یعنې تورات به لوستو نو دوی به د تورات علم ورته و لیکن الله پاک ورته بیا هم جاهلان ویلي د هغې وجه دا ده چې ګوره هر څه په هغې کې ذکر و او دوی خو په هغې عمل نه کوي نو دوی چې په هغې عمل نه کوي او د هغې په هغه تقاضا نه چلېږي او دومره د الله پاک چې دی واضح نښې او واضح هر څه راغلي دي او چې دی په هغې باندې عمل نه کوي او په هغې باندې یقین نه کوي نو دوی په شان د جاهلانو دي لکه بل ځای کې هم الله پاک فرمایي یادېشتمه سپاره کې مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثل الذين بشان مثال له کسانو چې چوت کړی دی تورات یعنې د اهل کتاب مراد دی چې تورات یې چوت کړی دی یعنې تورات د دې الله پاک ورکړی دی او بیا په دې تورات باندې عمل نه کوي نو بشان د دې مثال دی په شان د خر دی كمثل الحمار يحمل أسفارا په شان د خر دی چې بوج اچولی شي نو که په خر ته د کتابونو یو انبار او ډیرې واچوي نو خر ته خو د دې پته نه کېږي چې دا څه دي خو هغه د بار بشر که شګې په ور اچوي شګه وړي او که کتابونه بږدي کتابونه نو دې د اګر چې علم ډېر و هر څه یې لوستل خو بېش دغه شان د جاهلانو او د خرو په شان مثال او دا د دې نه دا هم پته لګي یو سړي سره الله پاک ډېر علم ورکړی هغه یمکن هغه عمل نه کوي او هغه یقین نه کوي او د الله پاک په احکاماتو عمل نه کوي نو د دې علم څه فایده نشته د علم مقصود دی عمل او چې په چا کې عمل نه نو دغه علم څه مقصود نشته الله پاک دې ته جاهلانو فرمایي لا یعلمون چې علم نه لري حالانکه یهودیان او نصارا دغه اهل کتاب اگر چې مشرکین اهل کتاب نه لیکن دغه اهل کتاب علم ولا خلقونه الله پاک دا جاهلان دي دغه چې دې په ذل خبرې کوي لولا یکلمون الله چې ولې خبرې نه کوي مثلا الله پاک او تاتینا آیه یا موږ ته ولې نه ناراضي ان الله پاک دې موږ څخه نه خراولېږي چې موږ وینو چې بالکل دا حق پیغمبر دی او دا نبی علیه السلام معجزه راوړي یا سره راوړي نو موږ په هغې باندې عمل کوو نو الله پاک مخې ته فرمایي کذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم دغه رنګ ویلو هغه کسانو چې د دینه مخکې مثل قولهم په شان د وینا د دي د دینه مخکې چې د نبی رسول الله په زمانه کې يهود او نصارا ویګره د دینه مخکې د موسی علیه السلام په زمانه کې هغه نو ویلي هغه يهوديانو وی په هغه چې فقالوا ارنا الله جهرة چې الله پاک دې موږ ته ځان ښکاره په ښکاره وښیي یعنې داسې مطالبې خو هغه هم کړې وي نو تشابهت قلوبهم نو مشابه شول زړونه دي څنګه چې نبی علیه السلام په زمانه کې د بعضې یهودیان او نصارا داسې وو دغه شانتې د هغو نو د زړونه یې په څه کې مشابه شول په کوږوالي کې څنګه چې په هغو کوږوالی د الله پاک په احکاماتو کې کوږوالی لټوو یعنې په هر شي کې چې دی خپل کوږوالی او هغه بانې هیلې به پکې لټولې نو دغه شانتې دي لټوي نو د دې زړونه چې دی په کوږوالي کې د یو بل څه دي مشابه دي الله پاک فرمایي قد بینا الآیات لقوم یوقنون په تحقیق سره موږ واضح بیان کړي دي یعنې په تحقیق سره موږ واضح بیان کړي دي آیاتونه نښې لقوم د هغه قوم لپاره یوقنون چې یقین ساتي یعنې الله پاک فرمایي چې موږ دنیا نښې د نبي علیه السلام په زمانه کې دنیا معجزې د نبي علیه السلام ته الله پاک ورکړي نه دنیا داسې واقعیات چې دی دا دنیا داسې خلاف العادت نښې او آیاتونه او دا نښې موجوده شوي نه وي لیکن دا خو د هغې چا لپاره لقوم د هغه قوم لپاره یوقنون چې هغه یقین ساتي که نه چې هغو ته یو نښه ښکاره شي
او په هغې باندې خو عمل کوي. کنه د حاسدینو او د معترضین د اعتراض کوونکو لپاره دغه نښې کار نه کوي چې یو سړی د سړي طبیعت کې چې دی هغه اعتراضي، یعنې د هغه مقصود عمل او د دین نه ځان خبرول نه وي، یا د هغې په احکاماتو د دې وجې تپوس نه کوي چې ما ته دا لار واضح شي، بلکې هغه مقصود دی چې بس زه به کې بس په څه طریقه به کې کوږوالی راوباسم. نو حاسد او بغضي سړی او چې کوم د په زړه کې چې دی دا قسمه اعتراضات ساتي، د هغو دپاره دا نښې نه دي، کار د هغې چا له دا پیدا ورکوي لقوم هغې قوم ته یوقنون چې هغه خو یقین ساتي که نه، نو دوی خو یقین نه ساتو، دوی خو حاسدینو، دوی خو د نبي علیه السلام سره حسد کوو د یهودیانو، نو دې له فایده نه ورکوي. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. الله پاک فرمایي چې موږ ته لیږلی نبي علیه السلام ته وایي چې موږ تاسو لیږلي بالحق په حق دین سره، یعنې په حق دین سره موږ تاسو لیږلی بشیرا چې خوشخبري ورکوونکی هغې کسانو ته چې څوک فرمانبردار وي، یعنې چې څوک د الله پاک په دې دین باندې او په قرآن باندې عمل کوي او د نبي علیه السلام په طریقو باندې چلېږي، نو بشیرا هغې ته خوشخبري ورکوه د جنت، ونذیرا او چې دی یېروونکی کوم کسان چې نافرمانه دي او چې د نبي علیه السلام او قرآن مجید باندې عمل نه کوي، نو هغو ته نبي علیه السلام چې دی هغه څه دی یېروونکی دی چې عذابونه به یېروي. نو دا موږ ته په دې سره په حق دین سره لیږلی چې هم خوشخبري ورکوي چې څوک فرمانبردار دی جنتو او چې څوک نافرمانه وي هغو له د دوزخ نه یېروي. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، او ستانه به سوال نه کولی کېږي د دوزخیانو په باره کې. دلته بس الله پاک په آخر کې دا اعلان وفرمایو بس چې په تا باندې نصیب دومره ده چې نبي علیه السلام ته تسلي ورکړي چې بس ته ځان دومره مه دغ کوه، بس ته خپله خبره رسوه، او چې که دوی عمل نه کوي او دوی په دغه نه کوي نو د دوی په باره کې بس تا نه بیا دا تپوس نه کولی چې جهنم ته ولې لاړل، دا خو بیا د الله پاک د دوی په مقدر کې به دا نه وي، او د دوی د خرابو عادتونو او د دې د وجې یا د دې کوږوالي د وجې چې دوی په الله پاک په احکاماتو کې ګوتې وهي او عمل نه کوي، هغه دوی به خپل په دغه وبال چې دی لکه څنګه چې مختلف آیاتونه کې دي که نه چې انسان چې څه وکړي د هغه نیکي هم د ده لپاره ده او د هغې وبال هم چې هم ده چې د ګناهونو وبال به هم په دغه انسان باندې ورپسې کېږي. لکه څنګه په دې وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان دپاره هغه څه دي چې هغه څه د هغې کوشش وکړي، یعنې انسان چې دی هغه ته په پیدا هم رسي او نقصان به هم د هغه وي، بس په تا باندې دغه ذمهداري د نبي علیه السلام په آخره کې بس دغه اعلانیه ته ورولې شو په تا باندې دغه ذمهداري خبر ورته ورکوه، که دې عمل نه کوي نو د دې په باره کې به دې سوال نه کېږي ستا نه چې د جهنم ته ولې تلل. نو دې نه دا پته لګي بس یو انسان چې یو څه بد کار ویني یا دغه ویني بس ته رهنمایي کوه، بیا باقي هغه عمل نه کوي یا وغیره، نو په دغې کې بیا ځان سړی په ټینشن کې نه غورځوي، بس چې خپل حق ادا کول څه دي خبر رسول دي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله پاک نبی علیه السلام ته فرمایي چې هیڅ چېرې به راضي نه شي ستانه د یهودیان او نصارا د عیسایان حتی تتبع ملتهم، چې تر دې پورې چې ته تابعداري وکړې د ملت ته دي، یعنې دوی ستانه نه رضا کېږي، که ته دې ته څومره هم دلایل واضح نښې او هر څه راوړي دوی ستا په دې خبره باندې عمل نه کوي. ها یو صورت شته چې ته د دې په دې تابعداري وکړې د دې د مذهب، نو د دې مذهب خو شته نه، دا خو محال خبره ده چې نبي علیه السلام د دې په دې مذهب باندې عمل، ځکه چې د دې مذهب خو چې څه پاتې وو تورات او انجیل، نو دوی پکې تحریفات کړي وو، دا خو دوی په خپل هم بدل کړی ردو بدل کړی وو. نو نبی علیه السلام ته الله پاک فرمایي چې دوی په یو طریقه هم نه رضا کېږي، بس که ته تابعداري وکړې د ملت، نو دوی خو ملت وو، نو ملت خو دوی ګډوډ کړی وو، نو دا خو محال د نبي علیه السلام داسې تابعداري کولی نه شي، خو هسې بالفرض والمحال په درجه کې وي چې که ته داسې کوې کې نو دوی به ایله راضي شي او که دوی دا نه کوي نو دوی نه راضي کېږي. او نبي علیه السلام خو په دغې باندې مکلف دی، نبي علیه السلام ته خو د الله پاک طرفه واضح نښې راغلي وي چې د هغه دین خو که بعضې آیتونه هغو بدل کړي او بعضې خو منسوخ شوي، دغه دین خو منسوخ شوی نو په هغې باندې خو عمل کول نه و. نو قل ان هدى الله هو الهدى، الله پاک فرمایي نبي علیه السلام ته چې ته وایې چې هدى الله لاره د الله، هدایت د الله، هو الهدى حقیقي هدایت او حقیقي نیغه لاره خو هغه ده چې کومه الله پاک وښیي، او دغه چې دی اوس په دغه وخت کې چې د الله پاک د طرفه دغه حکم دغه دین نو منسوخ شوي، نو اوس خو د نبي علیه السلام په شریعت باندې چلېده، نو حقیقي لاره چې ده اوس د نجات چې ده همدغه ده چې نبي علیه السلام په شریعت به چلېږي. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، او که چېرې تا تابعداري وکړه اهواءهم د دې یهودیانو او د نصارو د خواهشاتو، یعنې که د دې په خواهشاتو پسې ورپسې شي دي چې څه وایي په هغې دې عمل وکړو، نبي علیه السلام ته وایي بالفرض والمحال، نبي علیه السلام خو داسې کوي نه، خو الله پاک د بالفرض والمحال فرمایي که چېرې داسې دې وکړه نو بعد الذي وروسته د هغې نه جاءک من العلم چې تا ته خو واضح علم راغلی دی، نبي علیه السلام ته چې دی کله علم راغلی او د دې نه بعد دې هم د دې یهودیانو تابعداري وکړه، نو ما لک من الله من ولي ولا نصير، نو نشته دی ستا لپاره د الله له طرف نه من ولین څه دوست څه حمایتکار ولا نصیر او نه مددګار، یعنې بیا نه ستا څوک چې شي کولی شي چې یو ملګری دی چې هغه دې خلاص کړي او نه به تا له څه مدد وکړی شي. نبي علیه السلام ته فرمایي خو دا خو محال خبر ده، خو د بالفرض والتقدیر به دغه کې وه چې نبي علیه السلام نه دا هم محال ده چې د دین تابعداري وکړي، بل دا
چې د نبی علیه السلام ته خو الله پاک طرفه علم راغلی او حق هر څه واضح شي نو نبی علیه السلام داسې کولی نه شي خو لیکن بالفرض والمحال په درجه کې الله پاک وایي که چېرې تا دا وکړل نو نبی علیه السلام ته وایي چې تاسو لپاره به بیا د خلاصي څه لار نه وي ګردي بسې به د دې په خواهشاتو پسې ورپسې شوي الذين آتيناهم الكتاب مخې ته بس دلته خو د دې تنقید الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړی دی ولهم کتاب یتلونه حق تلاوتي دلته بعض هغه یهودیان چې هغو چې دی په حقه طریقې سره تورات او یا بعض هغه عیسایان چې په حقه طریقې سره د انجیل تلاوت کړو نو الله پاک هغه فرمایي چې الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړی دی ولهم کتاب یتلونه تلاوت کوي هغه کتاب یعنی د تورات حق تلاوتي څنګه چې د تلاوت د هغې حق دی نو اولئک یؤمنون به دغه کسان په دې قرآن مجید باندې هم یقین کوي او دوی هم د نبي علیه السلام تصدیق کوي نو په دې کې هغه یهودیان چې دی الله پاک خارج کړل چې ګوره چې دوی په دې خپل دین کې هم په صحیح نه دي چا چې په دوی په کم کسان چې دوی په دین کې مضبوط یعنی چې په حق باندې چې په تورات عمل کوو په حق په انجیل عمل کوو نو هغه چې څنګه د قرآن مجید راغی نو دوی په هغې باندې ایمان نه وړو ځکه چې په هغې کې خو هم د دې قرآن مجید او د نبي علیه السلام تذکره په هغې کتابونو کې موجوده وه نو چې چا چې هم په صحیح اهل مذهب خلک چې وو نو هغه د نبي علیه السلام په زمانه کې چې دی په دې به یقین نه وړي الله پاک په هغې کې دا وفرمایل ومن یکفر به او چا چې انکار وکړو د دې یعنی د الله پاک د دې قرآن مجید نه یا د نبي علیه السلام نه یا د دې نه چا انکار وکړو فاولئک هم الخاسرون دغه کسان چې دي تاوانیان دي یعنی دوی خپل ځان نقصان ورکوي خپل ځان ته دغه رسوي نور چا له هېڅ نشي کولی ترجمې ته ورکوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أوايها كسان لا يعلمون علمنا لري لولا يكلمنا الله ولخبرنا كي زمن سر الله فاك أو تأتينا آية يا ولي رازي منت آيات كذلك قال الذين دغرنج ويلو هاغي كسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه مثل قولهم اشان د وینا د دوی تشابهت قلوبهم مشابه شول زړونه د دي قد بینا الآیات امونږ واضح بیان کړي دي آیاتونه لقوم داسې قوم دپاره یوقنون چې هغه یقین ساتي انا ارسلناک بالحق بشکه مونږ ته لېږلی په حق سره بشیرا خوشخبري ورکوونکی ونذیرا او يرونکی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم او ستانه به سوال نه کولی کېږي د جهنمیانو په باره کې ولن ترضا او هرگز برازي نشي عنك ستانا اليهود ولا النصارى نه يهوديان او نصارى حتى تتبع ملتهم تر دې پورې چې ته تابعداري وکړې د دې مذهب قل ويا نبي عليه السلام إن هدى الله هو الهدى چې بشکه هدایت د الله هغه حقیقي هدایت ده یا لاره د الله هغه صحیح لاره ده ولئن اتبعت اهواءهم او که چېرته تا تابعداري وکړه د دې د خواهشاتو بعد الذي وروسته د هغې نه جاءك من العلم چې راغی تا ته د علم نه ما لك من الله نشته ستا لپاره د الله نه من ولی نه څوک حمایتي یا نه څه دوست ولا نصير او نه مددګار الذين هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی ورته مونږ کتاب یتلونه او تلاوت کوي هغو د هغې حق تلاوته څنګه چې د هغې د تلاوت حق دی اولئک یؤمنون به دغه کسان دي چې یقین کوي په دې باندې ومن یکفر به او څوک چې کفر کوي په دې باندې څوک چې انکار کوي د دې فاولئک هم الخاسرون بس دغه خلک چې دی هغه تاوانیان دي